سلامونه د ټکنالوژۍ خپرونې د دې ونې یوې بلې درڅې ته مو زه شاکر الله وفادار هرکلی کوم. د دې ونې په خپرونه کې به واورئ چې په استرالیا کې لومړنی جوړ شوی توغندی د څو ثانیو له الوت وروسته پر ځمکه راپرېوته. د چین لخوا 8 میاشتې وړاندې د جوړ شوي ډیپسیک او چات جی پی ټي پر تلاو د انسټاګرام او ادارې لخوا په انسټاګرام کې د نوې ځانګړنې اضافه کېدل مو د دې ونې د ټکنالوژۍ له ډګره مهم موضوعات دي. راځئ چې پیل یې کړو. په استرالیا کې لومړی استرليايي شرکت جوړ توغندی تر توغولو لږه شیبه وروسته وغورځېد. لومړنی توغندی چې په استرالیا کې جوړ او ډیزاین شوی و له لومړۍ ازمایښتي توغونې 14 ثانیې وروسته وغورځېد. ویډیوګانې ښیي چې د ګلیمور فضایي ټکنالوژۍ لخوا توغول شوی ایرس توغندی له ځمکې پورته کیږي خو بیا زور ختمیږي او رالویږي. وروسته سپین لوګی د شمالي کوینزلند سیمه کې پورته کیږي. ګلیمور فضایي ټکنالوژۍ دغه ازموینه د هیواد د فضایي وړتیا لپاره یو ستر ګام وباله. شرکت په یو لیکلي بیان کې تایید کړ چې هیڅوک ژوبل شوي نه دي او دویم ځل لپاره توغول به تر 6 یا 8 میاشتو پورې وخت ونیسي. د چات جی پی ټي سیال ډیپسیک له راتګ سره په چات جی پی ټي څومره اغیز کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دویم وار واک ته د رسېدو یوه اونۍ لا نه وه پوره شوې چې د ډیپسیک په نوم د چینایي مصنوعي ځیرکتیا ای آی یو نوی اپلیکیشن د سلیکون ویلي ته ټکان ورکړ. سلیکون ویلي یا سلیکان دره د امریکا سان فرانسیسکو کې هغه سیمه ده چې د نړۍ د ټکنالوژۍ مرکز بلل کیږي. ډیپسیک په امریکا کې په یوه شپه دومره ډاونلوډ شو چې د وړتیا اپلیکیشن په توګه د اپل چارټونو په سر کې راغی. ډیپسیک په هغه وخت کې ویلي و چې د دوی نوی چات بوټ له چات جی پی ټي سره سیالي کوي. دغه شرکت نه یوازې د سیالۍ ادعا کړې وه بلکې ویلي و چې د ډیپسیک پر جوړولو یې خورا کم لګښت کړی دی. دغو ادعاو او د اپلیکیشن ناڅاپي بېساري شهرت د چیپونو د لوی شرکت انویډیا د بازار ارزښت 600 میلیارډ ډالره راکم کړ چې دا د امریکا د ونډو بازار په تاریخ کې د یوې ونډې تر ټولو لویه یو ورځنۍ تواني پیښه ده. ځینې کارپوهان وایي د ډیپسیک راتګ د امریکا او چین ترمنځ د آی په سیالۍ کې بدلون راوست. تر دې مخکې داسې ښکارېده که څه هم چین د لویو ژبنیو ماډلونو په برخه کې شاته دی خو ماډلونه لري. لوی ژبنی ماډل یو داسې روزل شوی سیستم دی چې په یوه جمله کې هر څه روښانه کوي. ډیپسیک هغه وخت د خلکو نظر بدل کړ چې وی ویل موږ د لږو پیسو او لږو کمپیوټري وسایلو په وسیله ډیر پیاوړی ماډل جوړ کړی دی. په 2024 کال کې اوپن ای آی ویل 15 میلیارډ ډالر یې د دغه سیستم په جوړولو لګولي خو ډیپسیک ویل دوی د خپل ماډل چې له اوپن ای آی په ډیرو ازموینو کې مخکې هم دی یوازې په 15.8 میلیونه ډالرو جوړ کړی دی. په انسټاګرام کې نوې زیاتونې. خواله رسنۍ انسټاګرام خپل کاریال ته د ملګرو نقشه په نامه یو اپشن ور اضافه کړی چې په فعالیدو سره د کارکونکي انسټاګرامي څارونکي د هغه د ځایځاګي په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. دغه زیاتونې له مخې کو یو کارکونکي وغواړي یو څه پوسټ کړي او هلته د موقعیت اپشن هم ورسره کېږي یا ټک کړي نو د هغه څارونکو یا فالورانو ته د 4 ساعتونو لپاره وایي چې هغه چیرته دی. دا غوراوی یا اپشن یوازې د کارکونکو د هغو انسټاګرامي څارونکو لپاره کار کوي چې په دوه اړخیزه توګه یو بل تعقیبوي او ترڅنګ یې د څارونکي لخوا ځانګړي انتخابېدونکي کسان هم دغه نوي نوښت ته لاسرسی لرلی شي. خو د انسټاګرام دغه نوښت یا زیاتونه چې ویل شوی د خلکو د نږدې کولو لپاره ډیزاین شوی د انسټاګرام د ځینو کارکونکو غبرګون هم راپارولی او د خپل امنیت په تړاو یې اندېښنې هم څرګندې کړې دي. که څه هم انسټاګرام ویلي چې کارکونکي به یې په خپله د دې ځانګړتیا د خوښولو غوراوی ولري خو ځینې بیا وایي چې د دې کاریال له تازه کولو سره دا اپشن په خپل سر بیرته فعالیږي.
کو چیرې تاسو د خپل ځای د اتومات شریکېدو په اړه اندېښمن یاست کولی شئ د خپل انسټاګرام ترتیبات یا سیټینګز کې وګورئ. تاسو کولی شئ هلته په سیټینګز کې دغه غوراوی یا اپشن بند او یا هم محدود کړئ. د میټا لخوا خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د انسټاګرام نقشې له لارې به کارکوونکي وکولی شي له خپلو ملګرو سره اړیکې پیاوړې کړي. په بیان کې ویل شوي چې کارکوونکي کولی شي خپل ځای له غوره شویو ملګرو سره شریک کړي او هر وخت چې وغواړي د اپشن بندولی هم شي. میټا وایي د ملګري نقشې له لارې کارکوونکي کولی شي خپله نقشه پرانیزي چې دا له خپلو ملګرو سره د اړیکې نوې لارې جوړوي. ټکنالوژي هر ورځ د پرمختګ په حال کې ده او زموږ ورځنی ژوند هم ورسره ورو ورو اغیزمن کیږي. موږ هڅه کوو چې په دې خپرونه کې تاسو ته د ټکنالوژي نوې خبرونه اختراعات له تاسو سره شریک کړو. زموږ یوټیوب چینل وڅارئ او له موږ سره پاتې شئ.